ډېر ګرانو نازولو ماشومانو سلامونه. هیله لرم چې ټول جوړ روغ او خوشحاله اوسئ او راغلي وئ چې خپل درس ته غوږ ونیسئ. خپل درسي چینل ته ډېر ښه راغلاست. هیله لرم چې خپل درسونه د نورو ملګرو سره شریک هم کړئ، لایک هم وکړئ او پلارجان او مورجانم کومنټ هم راته ولیکي. سبسکرایب مه هېروئ تر څو ټول درسونه ولیدای شئ. بیا به هم خپل درس په بسم الله الرحمن الرحیم پیل کړو، ځکه موږ تاسو مسلمانان یو او هر نیک کار باید په څه شي پیل کړو؟ په بسم الله الرحمن الرحیم مبارکه کلمه. موږ تاسو نوی درس څوم درس دی؟ څلورویشتم درس. څلورویشتم درس، څلورویشت په پښتو کې داسې لیکل کیږي او په انګلیسي کې داسې لیکل کیږي. څلورویشت. ښه ورته وګورئ چې دا مو هم ښه زده شي. څلورویشت. څلورویشتم حرف د قاف حرف دی. د قاف حرف. قاف. قاف ډېر ښکلی حرف دی. وګورئ لیکل یې سخت نه دي، دوه ټکي په خپل سر لري. قاف. قاف هم د نورو حروفو غوندې په کلماتو کې درې غږه لري. د څه شي غږونه لري؟ د ق، ق، قو. ق، ق، قو. په ځینو کلماتو کې د ق، په ځینو کلماتو کې د قو او ځینې وخت د ق غږ کړي. اوس به راشو وګورو چې ما قاف په کومه کلمه کې تاسو ته خوښ کړی چې په پیل کې راغلی او څنګه غږ کړي. قاف قلم. قاف قلم. دلته د ق غږ کړي. دې تصویر کې تاسو وګورئ څومره ډېر قلمونه دي. تور رنګې دی. د ما ډېر خوښیږي تور رنګ قلم. قاف قلم. قاف قلم. او دلته نور رنګه قلمونه دي. قلم. قاف قلم. قاف قلم. او په دې تصویر کې د پنسل قلمونه دي، هغه قلمونه چې تاسو یې ډېر کاروئ، رسامي ورسره کوئ او لیکل هم پې کوئ، ځکه چې پنسل بیا پاکیږي. پنسل پاک سره که تېروتنه وکړئ پاکیږي. قاف قلم. او دا بل رنګ پنسلونه دي، بروسک هم لري چې ورسره پاکوئ. قاف قلم. اوس به بیا راشو وګورو چې ما قاف حرف په کومه کلمه کې درته خوښ کړی او څنګه غږ کړي. قاف قند. قاف قند. بیا هم قند ق تلفظ کیږي. دا وګورئ دې ته څه وایي؟ خشتي قند ورته وایي. قند د بورې نه جوړ شوی. قند. خلک یې د چای سره ګټه ته اخلي او د چای سره یې خوري. قاف قند. قاف قند. ګورئ چې تاسو یې ډېر ونه خورئ چې ډېر خوراک یې تاسو ته ګټه نه لري. قاف قند. قاف قند. قاف قند. اوس به بیا راشو وګورو چې ما قاف په کومه کلمه کې تاسو ته انتخاب کړی چې په شروع کې یې راغلی او څنګه تلفظ کیږي. قاف قلا. قاف قلا. دې ته وګورئ پخوا به دغه رقم قلاوې جوړېدې، ډېرې جګې جګې، ډېرې کلکې د خټو نه، او په دې کې به ډېر خلک اوسېدل. ډېرو خلکو به ژوند کاوه. د کاکا زامن، د ماما زامن، ورونه، خویندې، ټول به په یوه قلا کې ژوند کاوه. قاف قلا. دې ته وګورئ دا څومره ښکلې قلا ده. بیرغونه یې په برجونو کې ویلي ده، برجونه ورته ویل کیږي. قاف قلا. قاف
قلا. قاف قلا. دا هم بله ډیره تاریخي قلا ده. قاف قلا دا د یوه پادشاه قلا ده د اسکندر په نامه. خا تیر شوی او ډیر مشهور پادشاه دی. قاف قلا. قاف قلا. اوس به بیا راشو وګورو چې ما په کومه کلمه کې درته قاف خوښ کړی چې په پیل کې راغلی او څنګه غږ کړي. قاف قلف. قلف دا ځلې د قو غږ کړي. قاف قلف. پښتو کې ورته قلف هم ویل کیږي او د ځینې خلک قلف هم ورته وایي. قلف دا قلفونه دي وګورئ. یو یې سور رنګ قلف دی، یو یې فولادي رنګ قلف دی. کله چې تاسو چیرته ځئ خپل کور قلفوئ او یا خپل المارۍ قلفوئ. قاف قلف. قاف قلف. او دا بل قلف دی، کلی هم ورسره دی. قاف قلف. قاف قلف. کله چې زه درته تکرار کړم تاسې هم را سره تکراروئ چې ښه زده شي. قاف قلف. او دا نور قلفونه دي، طلایي قلفونه، سره قلفونه د کلیانو سره. قاف قلف. قاف قلف. اوس براشو د قاف د حرف ترانه به ولولو وبګورو چې ما څه شي ته درته ترانه لیکلې. قاف قلم ته مې درته ترانه لیکلې. قاف قلم دوه ځلې به یې زه درته ولولم بیا یې تاسو ولولئ. قاف قلم. قاف قلم. قلم واخله لیکل زده کړه. د خپل ځان پوهول زده کړه. دا قلم مې ښکلی دی، مورجان راته راوړی دی. بیا یې هم درته لولم. قلم واخله لیکل زده کړه. د خپل ځان پوهول زده کړه. دا قلم مې ښکلی دی، مورجان راته راوړی دی. ډیر ښه، څومره ښکلې ترانه وه. قلم چې واخلئ لیکل او زده کړه پیل کړئ نو تاسې حتما بیا پوه انسان درځنې جوړي، باسواده انسان درته جوړي. ځکه یې ویلي قلم واخله لیکل زده کړه، د خپل ځان پوهول زده کړه. آفرین، شاباس، حتما هم خوښه شوي. اوس یې دوه ځلې تاسو ولولئ. قلم. قلم واخله لیکل زده کړه، د خپل ځان پوهول زده کړه. دا قلم مې ښکلی دی، مورجان راته راوړی دی. یو ځل بیا یې هم ولولئ. قلم واخله لیکل زده کړه، د خپل ځان پوهول زده کړه. دا قلم مې ښکلی دی، مورجان راته راوړی دی. آفرین، ډیر ښایسته هم ولوسته، ډیره ښه هم ولوسته. تاسې هم د قلم سره لیکل زده کړئ چې باسواده شئ، تکړه شئ، لایق شئ. ښه، اوس نوبت ورسید د کارخانگی. تاسې یوه صفحه د قاف د حرف نه او یوه صفحه د 24 عدد نه په خپلو کتابچو کې پاک او صفا ښکلي ولیکئ چې لیکل هم زده شي او بیا یې پلار جان مور جان ته وښایئ چې کومه تېروتنه هم نه وي کړې. نور مو وخت پوره شه. د خدای پامان.